نن ستا په ملک کې ته وګوره سال جوړ حکومتونه دي صوبایي حکومت 15 وزیران واغست 15 پرونه حساب کولو 1,15 لک روپۍ میاش په دې وزیرانو خرچ دی 1,15 لک روپۍ میاش اوس وزیر راغی محکمه نشته چې ورکو ولا څه کار به څه کوي ما پکې یو نری تجویز پرون پیش کړ محکمه نشته خو دروغه دا ستا ملک 1,65 لاکھ روپے ماہانہ خرچ دا بل قہر ستا پا صوبہ سرحد نازل دے یو عذاب دے یو سڑی لہو وزیر راوالا روٹای ورتاو کله 70,000 روپے ولګوا نستا یو کور لبا یو کور لبا د 10 لک روپو د سرک اعلان کی یو کور زکه چې روټای دی ورته کړ یو حال جوړ دی پختنی والا نشته وی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں پاکستان ننند دلی راجا جوڑ دے جڑا والا پیس رک نشته خلق چرت کی دی خوشحال دی ډیره خلق چې خوشحال سارا تا خلق رالم آتے ہوئے چیجی دا برافات کے سنیماگانے بندول پکار ما ورته وی چې زه خو یوازې په برافات کې د سینما د بندولو په حق کې نه زه خو وایم چې سینما د کال 12 میاشتې بند پکار وای په ایمان دې ملک ته د سینما ضرورت هغه ورځ د بایسکوپونو مشران ډیپټي کمشنر ته راغلیو چې زموږ نرخ کم دی لږې زیات کا تو لعنت په داسې ملک او په داسې قوم نرخ هم کم دی دې ملک ته د سینما ضرورت شته دې ملک ته د وی سی آرونو ضرورت شته نن قدم بیرته د حکومت اس پابندی نشته اس پابندی کسو گڑیگی کد چا خزا تختی کد چا لور تختی کد چا زوی ڈم کیگی کد چا خزا ڈما کیگی کد چا لور ڈما کیگی او کچنائی کیگی دا حکومت دا طرف نا پی اس پابندی نشت نراغا دے چه قدم بیرتا دا ویسیارون دکانون او باسی تاسو بلگا مودا پسو گوری دا ملک بدر دم توب دی پوشی
قسم په خدای دې مونږ به ډمان یو ډمان فلال یو ډمان فلال د چا کور چې دمخانه وي هغه نه خو ډمان ښه دي ته ماته ووایه چې کوم کور کې شپه ورځ دمې ګډېږي دا د ډمانو کوري که نه په ټي وي باندې نن سبا شپه ورځ دمې ګډېږي کله نه چې د دې ښځې حکومت راغلی دی تاسو وګورئ ما خپله لیدلي نه دي خو خلق راته وایي چې د ټي وي پروګرامونه داسې شوي دي چې الله دې امان راکړي بس به نور ما وطن درته کښېنئ هر دفتر کې به هر افسره ښځئ راشي ایجوکیشن ډایرکټره ښځه راله ډایرکټر سکولز ښځه راله اوس به دومره ګیر والا مولیان د دنیا ته به هم ورځي ښځې ته به اسلام علیکم بی بی جی وی دم جم عمر درازی بیگم جانی جی بنجی اور بیر تک بی بی بیگم جان لبوس ولاری سرد گیرو کا ڈائریکٹر سکولز حضرات لیشی ڈائریکٹر کالجزم حضرات لیشی سیکٹری کالجزم حضرات لیشی پرنسپل خزی دی اس دا سمرا انگریزی سکولونا چی جوڑ دی خزی پرنسپل تا کالجونو پرنسپلانی بمو گوری خزی برازی زکا چی خزی اس لگیا دی چی خوری لامون تخپل حق ندے ملاو پل حق ندے ملاو مونتا خزی پا دی ٹی وی دا پروگرامونا کئی چی مونتا لا حق ندے ملاو کورم وران شرچ ورانم نور چواری مونگنا هم خسی گڑان جوڑ کراس مونگ نور چواری تاسو یې نه مونږ گزار شیخان میخان د واده په ټیم کې خپلې ښځې وګورئ که نه چې سوزکو کې کېنوئ یا په لارۍ کې نن سهار مې یو لارۍ تېرېده د کلو ښځې پکې ناستې وې که نه لاسونه یې پړکول ډولکی ورسره په لارۍ کې غږېده تاسو داسې خوشحالی ما زړې او ځوان انشاءالله ټولې به په ډالت دي که خدای ته منظور د زامنو حال بم ګورئ د لوڼو بم ګورئ د ښځو بم ګورئ زمونږ خو ژوند پته نه لګي چې څومره پاتې دی لږ به یي یا نه به یي خو دا به درته ووایم چې د ملک حشر به درته وښیم غلطی فیصلې په ملک کې کړي دي غلطی فیصلې تاسو به خپل انجام وګورئ نو عرض مې دا و چې دا دوه مسلې دي چې کومې ما درته وکړې دې باندې سوچ وکړئ پوښتنې وکړئ علماو پسې وګرځئ نیکانو ته ورنږدې شئ
د نیکانو خلقو په خوا کې اسې ناسته نن ستا په ملک کې یو لویه ډله ده راوتي دي چې دا تبلیغ والا چې دي دا خراب خلک افته کې دوه درېزه د رضا مسئلې نن ستا په ملک کې خویندې رونو ته په نکاح دي خویندې رور ته په نکاح دي یو جنۍ د یو ښځې ته یو هلک سره راودلی دی نو قاضي صاحب ورته ویلي دي چې دا جنۍ په دې هلک نه روا کېږي چې کوم سره یې تی راودلی دی د ده بل رور باندې روا کېږي نو دا جنۍ د ده بل رور ته په نکاح کړې ده اوس مسله څه ده چې کومه جنۍ د کومې ښځې تی وروي د دې ښځې ټول زامن وړاندې وروستو په دې جنۍ حرام دي او د دې هلک نه سوا بل رور ته دا جنۍ په نکاح شوې ده او دوه بچي دې شوي دي او هغه ورځ هم سره جدا ده چا ویلي بیړه دې غرکش ویل زمونږ یو قاضي صاحب دی هغه ویلي چې تنه مشري یا کشري هغه ته بیا روا ده په لوی قهر دا ملک اخته دی په هر طرف د مذهب د طرف نه په یو رنګ په قهر اخته دی د دین د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی د حکومت د طرف نه په بل رنګ په قهر اخته دی نو ښې ورځې انشاءاللہ د مارخ پکیږي په پاکستان کې ښې ورځې به نه ګورئ